زما دې په الله قسم وي که به دې ته عزتمند شي چې زما سره ګاډی ښه دی او زما کور ښه دی او زما جامې ښې دي او زه خوشبو چېرته لګوم او زه پلانې ګړۍ استعمالوم، زه پلانې پیزار استعمالوم، په دې کې عزتونه میلاوېدی. مزې به موږ په دې بازار ورغلی دا ګران ګران شیان هم اخیستی ټول به عزتمند د سره به ذلیله وی نه. عزت هغه په یو کردار تا ته میلاوېږي، په ظاهري لباس په ظاهري زینت او ډول باندې نه میلاوېږي. که داسې سړي ته څوک عزتمن وایي هغه به ځان له کمه کړ سړی پوه به نه وي چې دا عزتمن ولې دی ځکه چې کپړې یې مزېدارې دي. په دې خو څوک نه عزتمن کېږي. اصل عزت هغه کردار دی. فقیر دی، ملنګ دی، بدرنګه دی، کردار یې دومره اوچت دی چې ټوله معاشره ټول کیله علاقه د هغه عزت دی. دا عزت دی که نه دی؟ تقوادار دی خلک یې عزت کوي، عالم دی خلک یې عزت کوي، سړیتوب خاوند دی خلک یې عزت کوي. دا عزت دی.